سلام علیکم ګران دوستانو. په مشترک ژوند کې حد و مرزونو ټاکل د حد و مرزونو ټاکلو ګټې او شناخت نن درته وایو. په بل ویډیو کې به بیا داسې لس حد و مرزونه در وښیي چې تاسو خپل په ژوند کې وټاکئ. تاسو په دې وتوانیږئ چې خوشحاله مشترک ژوند تر اخره ولرئ. مشترک ژوند طلایي دورې ته موږ کله چې میړه معاینه واده وکړي 15 کاله یې پوره سي د واده. د 15 کال څخه وروسته بیا تر 40 کالو پورې 40 کالو پورې دوی دا رابطه ژوندۍ وساتي. دې ته موږ طلایي کلونه وایو. او طلایي کلونه څه رقم یو کلونه دي چې د میړه معاینې تر مابین مینه د منځه نه تللې. راځو وایي زړونه یې وصل وي یا یې زړونه نه یې وصل. هغه کسان چې ډېر یې مشترک ژوند کړی، ډېر دوی په مشترک ژوند کې مخ تللي، بعضې خوشحاله یې د زړونو، د بعضې خلکو زړونه خوشحاله نه وي، د بعضو په منځ کې خوشحالي موجوده وي، د بعضې په منځ کې عاطفي مینه دومره ډېره سوي چې دوی بې له یو بل څخه ژوند کول ورته ناممکنه یا حقیقي مینه د دوی په منځ کې. او دا رقم مینې ما په افغانستان کې ډېرې لیدلي دي. په افغانستان کې ما ډېر طلایي کلونه د میړو د میینو لیدلي دي او ډېر مې دا رقم رابطې لیدلي دي چې عاطفه یې د دوی په منځ کې ډېره وي. ما په کندهار کې زه د زموږ په نوي نسل کې، ځکه چې زه د کندهار یم او د کندهار ولایت مثال به درکړم، په کندهار کې ما داسې ځوانان او داسې ځوانانې ولیدلې چې دوی واده کړی دي، یعنې دوی چې خدای خوشبخته لري، دوی په دا جریان کې چې دوی واده کړی دی، مثلا 15 کاله د واده کېږي، طلایي کلو ته راغلي چې دوی تر ننه جنګ نه یې کړی. یعنې دومره د دوی تر مابین رسمیت او خوږ ژوند تېر سوی. وایي واده داسې یو شی دی لکه خوږه میوه او ترخه میوه. تاسو که بادام راواخلئ ویې خورئ، خوږ څومره خوندور او که تریخ بادام په خوله کې درسي څومره تریخ نه. نو ژوند هم همداسې دی. که تاسو خپل د واده ته کار وکړئ، خپل واده ژوندی وساتئ، خپل واده ته اوبه ورکړئ، نو تاسو به ښه میوه ترلاسه کوئ. او که تاسو اوبه نه ورکوئ، کومک نه ورسره کوئ د واده سره، او د واده چمونه نه زده کوئ چې تاسو څه رقم خپل واده وساتئ، نو تاسو به ترخه میوه په برخه کېږي او خبره به مو طلاق ته رسېږي. وایي د ټولو هیله دا وي چې یو عاشقانه رویایي ښایسته ژوند د ژوند تر پایه ولري. هیڅوک نه غواړي چې په منځ کې طلاق راسي، هیڅوک نه غواړي چې په ژوند کې مشکلات راسي. وایي مشترک ژوند چې دی د دا شیانو تعریف دی: علاقه ده، یو بل ته ضرورت درلودل دی، یو د بل سره رفاقت کول دی، دوستی کول دی، د دوو نفرو د ارزښتونو استقامت ته ویل کېږي مشترک ژوند. مشترک ژوند وایي ازادي ده، داسې یو ازادي ده چې مسؤلیت یې ستا په غاړه دی. حد و مرزونه به ته ځان ته ټاکې، داسې یو دایره ځان ته جوړوې، په دا کې اوسېږې، نو ته حد و مرزونه لرې، نه ستا میړه راځي ستا حد و مرزونه در ماتولی سي، نه ته ځې د میړه حد و مرزونه ماتولی سي. وایي حقیقي مینه پر ویره غلبه کوي. موږ چې واده وکړو عموما په دا ویره کې یو چې جلا نه سو، جنګ ونه کړو، خوابدي نه سو، خلک را خبر نه سي. حقیقي مینه وایي ګرد عمر پر ویرو باندې غلبه کوي او دا رابطه مستحکمه پاتې کېږي. وایي کله چې حد و مرزونه موجود دي، نو بیا سلطه‌جویي نه وي، یو پر بل باندې حاکمیت نه وي، بلکې مینه وي او هر انسان په ازاده توګه خپل مینه حس کوي. وایي حد و مرز مینه لویوي، غټوي، تداوي کوي او اوبه ورکوي. حد و مرزونه شخصي حرمونه ټاکي. مثلا ته خپل په شخصي حرم کې خپله خوشحاله یې، میړه دې خپل په شخصي حرم کې خوشحاله دي. که په نه ویلو خفه کېږئ، وایي تاسو لا تر اوسه ماشوم یاست. بعضې انسانانو ته چې وایي چې یا دا کار نه کوم، نو قرار خوابدی یې. کله چې یو انسان په نه ویلو خوابدی کېږي، هغه کوچنی وي. وایي موږ ډېر تقاعد سپین ږیري چې سبا بل سبا د مرګ پر ګور پراته وي، بیا هم بیا عقلانو پکې پیدا کړي دي. یعنې بلاغت او هوښیاري په سن پورې اړه نه لري. وایي حد و مرزونه چې په رابطه کې موجود دي، په هغه کې تحقیر، کنټرول او سلطه‌جویي نه وي. دا نه وي چې زه تا کنټرولوم، ته ما کنټرولوې. خپل د ژوند اختیار خپله واخلي، تر څو ملګري سره مینه وکړي. یعنې مینه مو داسې وکړئ چې دا خپل اختیار خپله ولري. زه دا نه درته وایم چې مثلا اوس یو ښځه راولاړه سي زما په رقم مثلا یا انټرنیټ ته ویډیو پورته کړي، یا راولاړه سي زموږ د عنعناتو د کلتور څخه جلا داسې کارونه وکړي. حد اقله په کور کې چې کوم قوانین یا کوم حد و مرزونه ستی، هغه مراعات کړئ چې تاسو قوي ښځه واوسېږئ او یا هم قوي نارینه واوسېږئ په رابطه کې.
وای خپل د ژوند ملګری ناتوانه مه حس کوئ، هغه مه کنټرول کوئ او کوشش مه کوئ هغه ته حد و مرزونه وټاکئ چې ته به دا کار نه کوې، کار به کوې، کار به وکوې، دا کار به نه کوې، دا خبرې به نه وي. وای یو پر بل باندې سلطه مه کوئ او یو د بل دغه مه کوئ، څه ورته وایي، کنټرول مه کوئ. راځو د حد و مرزونو شناخت. حد و مرزونه چې تاسو ته یې معرفي کړو. حد و مرز دې ته مثلا په اول یا په کوچني مثال کې زه تاسو ته وایم، یو کس راولاړېږي خپل میړه ته وایي یو ښځه وایي ته به نور دا کارونه نه کوې، میړه راولاړې سي و مینې ته وایي ته به دا کارونه نه کوې. نه، دوی یو تر بله تر دا پزې پورې راغلي، ډېر خاطر یې یو د بل کړی. قرار به دا موضوع ته ورسېږي چې ولا پلانکی دا کار چې مینه دې خوښ تا به نه کوې. د حد و مرزونو داسې یو مثال لري، مثلا زه راولاړېږم یو چا ته وایم چې زما خاوند دی، نه خاوند ته وایم چې که تا بله ورځ دا کار وکړئ نو زه دغه کار کوم. دلته حد و مرز ما ځان ته وټاکئ، هغه ته مې ونه ټاکئ. موږ نسو کولی یو راولاړ سو یو نفر ته ووایي چې ته دا کار وکړه دا مه کوه. هېڅ انسان په دنیا کې و بل انسان ته حق نه لري چې امر وکړي په مشترک ژوند کې. وای ټول عمر آرام واوسه، مینه د فداکارۍ دوهم نوم دی. یعنې په مشترک ژوند کې فداکاري مهمه ده، باید فداکاري وکړو، خو د یوه طرفه نه د دواړو طرفو څخه. کله وفاداري وي خو مینه، صمیمیت او مړښت نه وي. په غیر نورمال روابطو کې چې حد و مرزونه نه وي هلته چې شي نه وي، وفاداري وي بعضې وختونو کې، خو مینه، صمیمیت او نور شیان د منځه تللي یو د بل څخه تښتي. د طلایي دورې علت چې دی وایي حد و مرز دی. دا چې تاسو طلایي دورې ته ورسېږئ علت یې دا دی حد و مرزونه موجود دي. تاسو هغه کسان چې میړه و ماینه دي زموږ په افغانستان کې اکثر د مجبوریت له وجې سره اوسېږي، خو ما په افغانستان کې ډېر داسې جوړې ولیدلې چې هغوی په حقیقت سره حد و مرزونه درلودل او خپل طلایي دورې ته رسېدلي وه. وایي که حد و مرز ونه ټاکل سي یا مات سي رابطه هم ماتېږي. که حد و مرز نه وي حقیقي شناخت نه پیدا کېږي او تاسو نسئ کولی چې رشد وکړئ او یو بل ته مینه ورکړئ او پیشرفت وکړئ. وایي که حد و مرز نه وي د الله جل جلاله غوښتنه چې دایمي صمیمیت دی هغه ته نسو رسېدلی. الله جل جلاله ازدواج د دې لپاره پیدا کړی دی چې موږ دایمي صمیمیت ولرو. وایي حد و مرز چې دی مالکیت او کنټرول د منځه وړي. یعنې تاسو چې حد و مرزونه ولرئ یو پر بل باندې بې حاکمیت نه سئ کولی. مثلا یو کوچنی مثال زه تاسو ته وایم، موږ په افغانستان کې ښځې په غضب اخته یو، میړه مو د پلار کور ته نه پرېږدي. یعنې دلته حد و مرزونه ځان ته وپټکئ چې زه ستا کور ته راغلی یم، زه ستا د پلرګنۍ خدمت کوم، زه ستا د کورنۍ خدمت کوم، زه ستا خدمت کوم. اخر ته د مور یا د اکا یا د خپلوانو پر کور چې زما سره جنجالي. ښه همسایهګان خپل ځان ته چاردیوالي جوړوي، دروازه پکښې کښېنوي تر څو نور همسایگان را نسی د دوی تمزایمت ونه کی. مثلا وای مال خود نگاه کن همسایه رو دوست نگیر، خپل ځان ته چاردیوالي جوړه کی، خپل کور محفوظ کی. روابط هم داسې چې خپل ځان ته چاردیوالي جوړه که، ځان محفوظ که او خپل د اشتباهاتو پړه پر بل چا ماچوه. وای بې له حد و مرز ګناه پر یو بل اچول کیږي. حد مرزونه چې نه یو پر بل ګناه اچول کیږي. وای آدم علیه السلام او حوا علیه السلام چې دا دنیا ته راغله علت یې دا و چې آدم علیه السلام خپل د غلطۍ پړه پر حوا واچول. د دنیا په دغه رقم شروع سوی ده چې د لومړي ځل څخه آدم علیه السلام خپل د اشتباه پړه پر بیبي حوا واچول. وای حد مرز ټاکل کومک کوي پوه سو څوک د څه مسؤل دی په دا رابطه کې. مشترک ژوند مشکلات جدي ونیسئ، اسانه یې ونیسئ. کله چې بد احساس لري خپل د ژوند د ملګري په باره کې، یا د هغه یو خبره مو ځوروي یا د هغه کوم حرکت مو ځوروي، کوشش وکړئ چې هغه ته ووایاست او خپل مشکل سره حل کړئ. حد و مرز چې نه وي غوسه او جنګ منځته راځي. هره جوړه باید دا مسؤلیتونه واخلي. یعنې د هر میړه و مینه باید دا مسؤلیت واخلي، خپل د ځان ده، خپل د ځان د احساس، خپل د ځان د څه رقم چلند چې د نورو سره کوي، خپل د شخصیت ده چې څه رقم شخصیت په روابطو ته جوړوي. میړه و مینه چې خپل په مابینځ کې ژوند سره کوي باید دغه شیان فردي ولري: احساس، چلند، شخصیت، رفتار، انتخاب، محدودیت، غوښتل، فکر، ارزښت درلودل او استعداد او یو بل سره مینه درلودل. دغه هر یو باید په رابطه کې جلا جلا موجود وي، بیا نو ستاسو رابطه قوي ده او منظمه ده.
موږ د ملګري د مشکلاتو مسؤل نه یو. یعنې دا چې تاسو د ژوند ملګري کوم مشکلات په رابطه کې لري، تاسو خپل ځان مه سرزنش کوئ. هغه مشکل دی او پرېږدئ خپل مشکل خپله حل کړي او د هغه خپل مشکل ته هغه متوجه کړي. خپل مسؤلیت واخله، هغه پرېږده، آزاد ژوند وکړي او خپل مشکلات خپله حل کړي. کله چې الله جل جلاله ته شا کوئ، ازادۍ هم موږ ته شا کوي. موږ که الله جل جلاله سره واوسېږو، همیشه به آزاد یو، قوي به یو. او که چېرې تاسو الله جل جلاله څخه لرې کېږئ، نو بیا تاسو باندې یو نفر راځي او پر تاسو باندې پادشاهي کوي او تاسو اسیر نیسي، ځکه چې ته د الله سره روابط نه لرې، ته د الله په قوانینو نه یې خبر. هغه هم د الله په نامه ته تهدیدوي او ستا ژوند در تریخ کوي. حتی د مور کور ته دې نه پرېږدي، چې زموږ د پښتني ټولنې دپاره دا تر ټولو ښه مثال دی. الله جل جلاله آزاد پیدا کړو، نو آزاد یو او غلامي به په هیڅ وجه نه کوو، بلکې د غلامۍ پر ځای به مینه شروع کړو. خپل د ژوند د ملګري سره مینه وکړئ، د هغه لپاره فداکاري وکړئ، مه غلامي. واده غلامي نه ده، بلکې مینه ده او آزاده مینه ده. مینه چې آزاده وي ډېره خوندوره کېږي او ډېر د انسان شوق راځي. اول ځان آزاد کړئ، بیا مینه وکړئ. یعنې اول ځان د اسیرتوبه آزاد کړئ، ځان د چا غلام کوئ مه، بیا وروسته مینه وکړئ. ستاسو مینه به تاسو ته قوت او ځواني درکړي. مینه په ازادۍ کې شته، بې له ازادۍ مینه نشته، ځکه چې هغه اسیرتوب دی او د پاچا او د غلام خبره ده. حد مرز ځان ته جوړ کړئ، نه نورو ته. خپل ځان ته وایي حد مرزونه جوړ کړ. خپل میړه یا خپل میرمن مه مجبوره کوه چې حد مرزونه ته ورته وټاکې. وای کلام د ژبې مرز دی. خبرې چې خبرې کول د ژبې مرز دی. تاسو کوشش وکړئ داسې خبرې خپل د ژوند د ملګري سره وکړئ چې حد مرزونه په دا خبرو کې وټاکل شي. په بله ویډیو کې به بیا تاسو زده کړو چې حد مرزونه څه رقم وټاکئ. رښتیا ویل یو مرز دی، هم ځان ته هم نورو ته. موږ باید همیشه په روابط کې چې اوسېږو رښتیا وایو، حقیقت ویونکي اوسېږو. وای ځان راضي ښکاره کوه، خو اصلاح ځان ښکاره کوه. یعنې دا داسې مثال لري، بعض وخت موږ وایو چې زه د میړه سره راضي یم، زه د میرمنې سره راضي یم، ډېر راباندې ګران ده، ډېر ښه ده، خو په زړه کې وینې سره کوي. کوشش وکړئ چې خپل ځان ته رښتیا ویونکی واوسېږئ او خپل احساسات ومنئ. وای که رښتینی وي نو رابطه چې د مینې ډکېږي او هېڅ وخت په رښتیا ویلو کې رابطه نه مړه کېږي. که رښتیا نه ویل رابطه مړه کېږي، بې له دې چې خبر واوسېږي، خبره به مو خلاصوي. وای د خپل زړه فکر ساتنه وکړئ. وای خپل د فکر ساتنه چې مو وکړه، د زړه ساتنه مو کېږي او زړه ډېر مهم دی. زموږ حیات په زړه پورې مربوط دی. دروغجن کسان رابطې وشني. هغه کسان چې دروغ وایي هغه رابطه وشني او رابطه د منځه وړي. وایي کله د تنبیه فاصله رابطه جوړوي. یعنې کله چې تاسو خپل د خاوند یا خپل د میرمنې څخه ډېر ناراضه یاست، کوشش وکړئ کله د تنبیه په شکل ځینې لرې شئ او لږ خبرې کمې کړئ او یو څه فاصله سره رعایت کړئ. فاصله کله ډېرې عمیقې خرابې رابطې جوړوي. وای هوښیار کسان چې دي خپل د ځان دفاع کوي. بې عقل انسانان چې دي مخته روان او ځان ضربه ویني او ځان په کنده کې اچوي. وای وخت هر مشکلات حلوي. وای ځینې مشکلاتو ته وخت ورکړئ تر څو وکولی شئ هغه مشکلات حل کړئ. وای مالي نړۍ داسې ده لکه روابط. تاسو چې کله مالي نړۍ باندې خبر کوئ، بانک جوړوئ، د بانک اکاونټ لرئ، خپل د پیسو معلومات چاته نه ورکوئ، خپل پیسې ساتئ، دغه رقم لکه پیسو ته چې توجه کوئ، دغه رقم په قوي توګه خپل مشترک ژوند ته هم توجه وکړئ. وای کله چې ځان ورک کړئ رابطه هم خرابېږي او د منځه ځي. ما دوهمه نکاح وکړل په روز کال د جدي په میاشت کې. کله چې مې نکاح وکړل د واده پر دوهمه ودې ته متوجه شولم چې زما خاوند اصلا اهل د کتاب نه دی. په کتاب ویلو یې رخشند ویلي. ما د ده دپاره کتاب پرېښوی، ما د ده دپاره نه میاشت کتاب ونه ویلي، لیکن هغه اصلاح نه سو. هغه کس نه سو کوم چې ما غوښتل. ما د هغه دپاره ډېر فداکاریانې وکړې. یوه غټه فداکاري دا وه چې ما کتاب پرېښوی. پر هغه یې تاثیر ونه کړي. زه مجبوره شولم چې د جلا کېدو دپاره قاضي ته د توافق لیک یا د طلاق غوښتنه وکړم. وایي
وای تاسو مخکې له دې نه چې اسیر صحیح کوشش وکړئ چې مینه وکړئ او که چیرې تاسو خپل ځان په روابطو کې اسیر ګڼئ، اسیر احساس کوئ او احساس کوئ چې خوشبخته نه یاست، احساس کوئ چې مشکلات لري، نو تاسو کوشش وکړئ چې څه وکړئ، دا زده کړئ چې سره کم حد مرزونه ځان ته وټاکئ. په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته دا در وښیم چې تاسو په څه رقم طریقو سره کولی سئ سره کم حد مرزونه ځان ته وټاکئ تر څو ستاسو مشترک ژوند وژغورل سي او د جلا کېدو مخنیوی مو سوی وي. مننه کوم په دا ځای چې غوږ مو ونیوئ.